دا هم د یو زنانه سوال دی وایي چې موږ خو بهر ملک کې اوسېږو د انګریزانو په ملکونو کې او زما خاوند د تبلیغي جماعت سره ګرځي تبلیغي جماعت کوم چې نن سبا دا مشهور دی ریوان سره چې کوم تعلق ساتي او هغه لاړ شي 40 ورځو لا 4 میاشتو او ما یوازې پرېږدي او زه یېرېږم ځکه چې دا ملک د انګریزانو دی او اسیم زنانه بغیر د خاوند نه یېرېږي او بچي دي واړه واړه او چې زه ورته ووایم چې داسې مه کوه نو ما ته وایي چې ابراهیم علیه السلام خپل بچي پرېښودي وو د الله د کور سره نو ښځې ورته اجازت ورکړی و چې زه ته ځه د الله په لار کې چې الله درته ویلي نو د دې دا کار څنګه دی الجواب بالله التوفیق په دې کې خو شک نشتی چې انسان باندې دا لازم دی چې دی به د خپل ځان حفاظت رعایت خیال به ساتي دغه شان د خپل خپلوانو کوم چې دته نږدې دي دا هم د ده سره تعلق ساتي لکه مور پلار شو ښځه او بچي شو دوی به خیال ساتي الله قرآن کې څه یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا ای ایمان والو ځان او خپل اهل د اور نه بچ کړي اهل ورسره ذکر کو مطلب دا سړی دی ذمہوار دی او رسول زم په حدیث کې په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دا روایت ته کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته په تاسو کې هر سړی ذمہوار دی او د دې ذمہواری به تپوس کیږي بیا رسول زم په کې دا خبره کړې ده اگر اوږد حدیث ته والرجل راع فی اهله وهو مسئول عن رعیته او سړی ذمہوار دی د خپل اهل او عیال او د قیامت په ورځ به دوی تپوس کیږي دا سړی کوم چې تبلیغ د پاره وځي 40 ورځو له 4 میاشتو له صحیح ده چې هیره څخه دی چې زه د دین خدمت کول غواړم خو یو کار واجب دی یو کار مستحب دی یو کار په تا باندې کول لازم دی یو کار کول غوره دی د دې زنانه خیال ساتل دې له رزق ګټل د دې وړو تربیت کول دا په دې سړي باندې لازم دی بیا خصوصا په دې ملکونو کې چې د انګریزانو ملک ته هېڅ پته نه لګي د دې زنانه او د دې بچو او دعوت دپاره وته دا علما شته الحمدلله ځای په ځای دعوت روان دی د دې لپاره دعوت ته وته غوره دي خو دی به ګوري دې ټیم کې چې اوس واجب کم یو دی مستحب کم یو دی واجب مخکې دعوت وسره کوه په منځ منځ کې خو په دې طریقه نه چې ته 4 میاشتو له بچي پرېږدې د هغوی د تپوس څوک نشتي یو کال له پرې او په الله باندې توکل وکوئ په الله توکل وکړه خو اسباب جوړ کړه که نه سبب جوړ کړه دغه امیر صاحب چې ګوري په سعودي عرب کې مزدوري کوي نو ولې ستا په الله باندې توکل نشي چې الله رزق درکوي وایي شتي نو بیا سعودي ته ولې راغلی سعودي ته چې راغلی دا د یو سبب جوړ کړی د رزق د ګټلو نور خو ستا یقین دی چې الله رزق راکوي نادر دا کار سراسر غلط دی بیا دغه دلیل چې کوم ګرځولی دی د ځان دپاره ناشنا دلیلونه دا بعض د چې رسول صلی الله علیه وسلم ورته څه میلاو نه شي بیا هغه تېر شوي پیغمبرانو په مسله کې څه ګوري که هلته څه میلاو شي دا 4 ورځې خاص کول د دعوت دپاره او 4 میاشتې خاص کول دا په شریعت کې نشته دعوت په هر وخت کې سحر ماښام به کې نشته د 4 ورځې ولې خاص کړي وي موسی علیه السلام د الله ملاقات له تلو 4 ورځې تېرې کړې وي 4 ورځې پیغمبر وحی ورته میلاوي ده بل دا خو د موسی علیه السلام شریعت دی راشي شریعت محمدي ته رسول الله صلی الله علیه وسلم سوی هغه دې چل کړی دی که نه دی دا روز چې دا وایي چې ابراهیم علیه السلام خپل بچي پرېښودي نه د دې استدلال د غلط دی دې ځینه د یو څو وجونه یوه ابراهیم علیه السلام ته الله ویلي و بچي پرېږده او د هغه د مضبوط یقین دی چې الله راته ویلي چې پرېږده نو بیا الله بلکل نه ځایه که ځکه چې حکم د الله دی نو ده ته چا ویلي چې ته 4 ورځې پرېږده او 4 میاشتې پرېږده نه الله ویلي نه الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دویمه د ابراهیم علیه السلام چې دې تابعداري کوي چې هغه خپل بچي پرېښود نو ابراهیم علیه السلام خو خپل بچی راسملولی هم ولاله وي ته یې لالی ته یې راسملو که نو زه قرباني ورکوم د الله لپاره زه به یې لاله کوم هغه ته الله ویلي ولالی که
نو یو کار یو پیغمبر پورې خاص شي ته خپل ځان لپاره دلیل ګرځې بل ته دومره لرې ولې ځې رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ دپاره نږدې نمونه ده که نه زمونږ پیغمبر دی د دې امت پیغمبر دی ته هغه ته وګورې چې هغه دعوت کې موږ ته دا خبره ښوولې چې سړی به څلور میاشتې بهر ناشي کور کې خرچه نشتي زنانه به پردي ملک کې ده کور کې غریبي ده او دوی په الله باندې مې توکل کړی دا چېرته شتي یو سړی دی کور حالات برابر دي خرچې مرچې ښه برابر دي امن او امان دی ښځه به هم راځي ده خوشحاله خاوند لاړ تبلیغ له دعوت له وخې ولګو هېڅ خبره ده خو دا چې یو ښځه غریبه راځي نه ده خرچې په کور کې نشتي غریبي ده دا ظلم او زیاتی دی او ضرور په دې مسله باندې پوه شوی دی اگر که یې رسې ډېر زیات او دا ګران کار دی چې سړی بچي څلور میاشتو له پرېږدي او څلوېښت ورځو له پرېږدي ګران کار دی خو دومره دی چې دا کار یې څه دی غلط دی وکم من مرید للخیر لم یصیبه عبدالله بن مسعود وی ډېر خلک خیر لټوي خو خیر ورته میلاویږي نه ځکه چې هغه طریقې غلطه وي او په دې کې ورته یو روایت ذکر کوم ناشنا روایت دی په صحیح بخاري کې دی روایت کې دي چې آخر نبی صلی الله علیه وسلم بین سلمان و ابي الدرداء رضی الله عنهما رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینې ته لاړ نو دوه کسان یې رونه کړي نو ابو الدرداء او سلمان فارسی رضی الله عنهما د دواړه سو د دواړه رونه وی فزار سلمان ابو الدرداء نو سلمان فارسی رضی الله عنه پر لړ ابو الدرداء کور ته فرأى ام الدرداء نو ویل د ام الدرداء په بد حال باندې هغه حالات ونیسي معلومه دي چې حالات کمزوري په بد حالي ورید یعنی غریبي او فقر نه هغه ته پوښتنه کوم ما شأنو کې دا څه قصه ده وی اخوک ابو الدرداء ستا ورور ابو الدرداء وی دا هغه لاس وی ليس له حاجة في الدنيا د سره د دنیا سره لګي نه نو موږ ته به د دنیا تذکره دي شو کوله هغه دا خبرې نه خوښي به موږ هم دا په مخ کې تذکره دي شي نه شو کوله نو کله چې ابو الدرداء راغی او سلمان فارسی و به دوی کېناستو خوراک وکړو د حدیث ته په آخره کې بیدارې چې څنګه شپه شو یو ابو الدرداء پاسې د دغه لپاره د منځه دپاره نو سلمان فارسی رضی الله عنه شپه کړې وه په دغه ورځ ورته وایي سم له مه پاسه هغه سملاستو بیا لږ څه بعد چې دی ابو الدرداء رضی الله عنه پاسېدو چې لمونځ وکړم هغه ورته ویل نه ویده شه چې د شپې کله اخرنۍ حصه شوه بلکل ابو الدرداء رضی الله عنه پاسېدو مانځه ته ودرېدو نو سلمان فارسی ورته ویل قم الان اوس پاسه راځه فصلیا نو دواړو مونځ وکړو دواړو تهجد وکړو مانځه نه بعد ورته بیا سلمان فارسی رضی الله عنه وی ابو الدرداء ګوره ان لربک علیک حقا ستا د رب په تا باندې حق دی ولنفسك عليك حقا ستا د بدن په تا باندې حق دی ولأهلك عليك حقا د دې ښځې د بچو په تا باندې حق دی فاعط كل ذي حق حقه هر د حق خاوند هغه حق ورکوه بیا دا خبره ابو الدرداء رضی الله عنه رسول هم ته وکړه وی ابو سلمان راغلی و د شپې پاسېدم تهجد ته بیا سمدو بیا پاسېدم بیا سمدو شپې په اخر حصه کې پاسېدم یو علیه السلام ودرې بیا د اخر کې دا خبره وکړه رسول ته صدق سلمان وی سلمان فارسی صحیح خبره کړې رښتیا ویلي ستا د بدن حق دی ستا د ښځې حق دی ستا د بچو حق دی د الله حق دی ورته داسې مه کوو چې د یو حق خورې د بل هغه ادا کوې نو داسې قسمرونو ته زموږ دا نصیحت دی چې د ښځو هم په تاسو باندې حقونه دي د بچو هم په تاسو حقونه دي دوی داسې پرېښوده په داسې حال کې چې امن او امان نه کور کې خرچه نه او دعوت او تبلیغ لتله دا غیر شرعي طریقه امن او امان په کور کې بچي شتي ټکړه دي خرچه کوي یا د ده سره مال ډېر دی بچي لوی دي یا خپل خپلوانو سره په خوا کې ډېر دي مور پلار یې خوا کې دي یو بل ښځه نه هېرېږي ښه خوشحاله دغه وزه لاړ شه دعوت دپاره تبلیغ دپاره هېڅ خبره نه ده خو په دې طریقه باندې چې صرف په الله باندې توکل وکړه ور ودانګه دا طریقه څه ده دا غلطه ده والله اعلم